د مشهور طالب شیخ حماسي منافقت څنګه رسوا شو او هغه د اشرف غني کومه کړنه غلطه ښودلې وه او اوس د طالبانو په ورته غلطۍ ولې غلی دی. ویډیو تر پایه وګورئ او خپل ځوابونه پیدا کړئ. د شیخ حماسي د وینا یو غږیز کلیپ راسنیز شوی دی چې نوموړي پکې د جمهوریت پر مهال د ولسمشر اشرف غني حکومت د مالیې په اخیستلو حرام خور ګڼلی دی او ویلي دي چې مالیه په اسلام کې حرامه ده، خو اوس چې طالبانو تر بل هر حکومت زیات د مالیې په راټولولو بوخت دی او حتی له کوچنیو کاروباریانو هم کافي مالیه اخلي، شیخ حماسي ورباندې غلی دی او منافقت کوي. راځئ تاسو د شیخ حماسي هغه خبرې تر پایه واورئ چې نوموړي د اشرف غني او د هغه د حکومت په اړه کړي دي او بیا په پای کې خپل قضاوت وکړئ چې شیخ حماسي منافق دی که نه. مسلمانانو د منګه ستوني وشکېدل. بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غني دا د سره واورئ مسلمانانو، خیر ده که موږ پې زندان ته لاړ شو خو موږ تاسې ته حق رسوو. ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات یې رواج کړي. مالیه څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرامه ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غني خبر سي وایي به دما حکومت ړنګوي ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم. هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسېد که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکړي شرعا جواز لري. زه جیم علامه ابن العابدین شامی رد المحتار کې فقه اسلامی و ادلته امام سیوطی سے ورباندې مستقل کتاب جوړ کړی المکس. اسلام کې مالیه ناروا ده. دا د افغانستان حکومت اسلامی حکومت منو یې اسلامی حکومت څه معنا چې اسلام پکې وي؟ کومه د اسلام دنا مانځه ته اسلام وایي. خیر د خلکو مونږ د دې وطن دښمنان نه یو، لکه څنګه چې تا باندې دا وطن ګران ده قسم په الله په ما هم ګران ده، خو اسلام غواړو پکې. بس څنګه مالیه په دې وطن کې رواج ده، عشر ټولول په دې وطن کې هغه د